السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په موږ کې دا رواج دی چې 10 کوره 15 کوره پیسې سره جمع کوو، بیا چې د هر یوه په کور کې مړی اوسي دا مړي خدمت ورباندې کوو. مثلا ډوډۍ دی، خوراک و څښاک دی. نو یو چا راته وویل چې دا طریقه حرامه ده، مه یې کوئ. محترمه دا طریقه حرامه نه ده بلکې مسنونه طریقه ده. جعفر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی په غزوه مؤته کې شهید سو، کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته څه وایي؟ اصنعوا لاهل جعفر طعاما، دا د جعفر اولادې ته ډوډۍ برابره کړي، فانه قد جاءهم ما یشغلهم، دوی ته داسې څه راغلي دي چې د میلمنو له خدمت څخه مشغوله کړي دي. حدیث رقم 998، باب نمبر 21، صفحه 312، صحیح الترمذی جلد نمبر 2. او جعفر رضی الله مبارک هغه شخصیت تو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وایي و استغفروا لاخیکم فانه شهید، خپل ورور ته مغفرت وغواړي، دی شهید دی. وقد دخل الجنه، جنت ته داخل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي جعفر رضی الله عنه والته جعفر رضی الله مبارک ګرځي، یطیر فی جنة بجناحین من یاقوت، دوه وزران دي د یاقوت په هغو باندې الوتی دي، ګرځي په جنت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو د دې او کورنۍ ته ډوډۍ تیاره کړي، دی مشغوله دي په غم سره. نو چې هلته هم د میلمانه خدمت وي هم د مرده غم وي، دا پر سړي باندې تکلیفیږي. او دغه رنګه امام شافعي رحمت الله علیه مبارک وایي و احب لجیران المیت، وایي زه ښه بولم همسایګانو د مړي ته او قریبانو ته ان یعملوا لاهل المیت فی یوم یموت ولیلته طعاما، وایي دا مستحب و ښه طریقه ده چې د مړي قریبان همسایګان د هغه ورځ و شپه د مړي د قریبانو خدمت وکړي. یشبعهم فإن ذلک سنه، چې دوی ماړه کړي، او دا ډیر د خیر کار دی. قبلنا و بعدنا، تر موږ مخکې وروسته خلکو دا کار کړی دی. الام صفحه 313 جلد نمبر 1. نو محترمه دا مسنون طریقه ده چې تاسو یې کوئ. ښه خبره خو دا ده چې مرده وسي په هغه ورځ باندې خلک سره راټول سي، که چای که خوراک که څښاک کې د هغه بندوبست وکړي. او دا چې ته یې وار له مخه کړی دی دا اقدام د خیر دی، الله دې تاسو ته اجر درکړي. واقعیت داسې کورونه یي چې هغو ته غم راسي، د میلمه د عذر کېدلو ډوډۍ یا اوړه یا غوښه نه لري، ډیر ثواب لري. د مردگانو سره کومک کوي، د مردگانو له قریبانو سره کومک کوي. او لله الحمد په پښتنو کې دا عادت دی چې د یو چا قریب مړ سي یا پسه ورولي یا چای او پلمېټ پلانکۍ وشان ورولي، دا یو که رواج دی ښه رواج دی. او دغه رنګه فتح القدیر جلد 2 صفحه 142 کې وایي مکروه دي میلمستیا پر کور د مړي، ځکه دا میلمستیا چې ده هغه د پاره د خوشحالۍ ده، او دغه کور چې دی هغه په غم کې دی. نو دلته بعضې اوقات کلیوال یا همسایګان یا قریبان د مرده و کور ته پسه واروړي، اوړه واروړي، پلمېټ واروړي، خپله یې په کورو کې نه ورته کوي، هغه یې بیا په میلمنو خوري. په دې کې بیا څه مشکل نشته. یا بعضې وخت خلک په دې کې سستي وکړي، هغه د میلمه خدمت نو څوک وکړي، وږي کښېني، هغه د مړي کور مجبوره سي چې د میلمه خدمت وکړي. دلته که چیرې څوک مړ سي په کور کې صغیران و یتیمان وي، نو د هغو د مال څخه دي میلمنو ته شی نه راایستول کېږي، ځکه نه راایستل کېږي، باید پیسې قرض کړي، بل چا ته ووایي چې په موږ کې خو یتیمان دي، د یتیمانو مال دی، په دې کې باید موږ تجاوز ونه کړو. یا په کور کې چې دومره څوک غټ وي هغه د له خپلو پیسو څخه دا خدمت د مړي وکړي، اول خو د نور قریبان وکړي. او دا چې بعضې خلک دا خبره کوي چې د مړي په کور کې درېیمه ورځ ختم، یا بعضې خلک د مړي کور ته ورسي هغه سره اوبه و چای لا نه څښي، وایي دا حرام دي.
نو هغه حدیث مبارکه حویل الفتاوا ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې 3 ورځې په مړي پسې خیراتونه کوئ ځکه دا د ده د محاسبې ورځې دي چې له ده سره په قبر کې حساب کېږي. نو اوس کور والا چې مېلمه ته راباسي که غوښه راباسي که وریجې راباسي که دال راباسي خو په دغه نیت یې راباسي چې د مړي صدقه ده د مړي ته ثواب ورسوو. او مسنونه طریقه هم دا ده چې هغه همسایګانو قریبان د دې مرده خدمت وکړي. دا چې په پښتنو کې یا ډېر غربت دی او یا ډېره سرنخلاصي ده، کنې دا د یوه مړي خدمت په نو پر ټول کلي باندې چش وي. خو په موږ کې دا بې اتفاقي لنګه ده، اتفاق نه لرو، مشر نه لرو، بس دا محلت دی لکه دا څنګه چې در په داره یې دنیا را باندې ډکه سوه. باید په کلي کې مشر معلوم وي، هغه مشر مخکې تر دغه چې میلمانه راځي پر خلکو غږ وکړي چې 1000 روپۍ راوړي، جمع یې کړي پلانکي ته پسونه په رانیسي، غوښې په رانیسي، چای په رانیسي، 3 ورځې د دغه مړي خدمت داسې وکړي لکه د خپل مړي. په موږ کې دغه بدبختي لنګه ده، بس چې مړ سو برای قریبانو ته ورسپارو، حتی تر داسې اندازې پورې زما یو اخښی شهید سو. نو تابوت ما په خپلو پیسو ورانیوی، حتی پیسې مې قرض کې تابوت مې ورانیوی، بیا مې د موټر کرایه و. نو بیا له باډره څخه بیا تر کومه ځایه پورې چې په کرایه باندې یوړی، هغه د شهید د ورونو بیا له یتیمانو څخه پیسې اخیستې وي. دومره بې رحمي ده په افغانانو کې، دومره بې رحم قوم یو موږ. څنګه به الله رحم را باندې وکړي چې څوک شهید سي، مظلوم وي، او د هغه له یتیمانو څخه بیا د هغه موټر کرایه اخیستل کېږي. بیا ورته وایي ما خو یو پسه ستی په فاتحه کې حلال کړي د مېلمنو دپاره د هغه پیسې راکړه. زموږ د خو بس دا کیسه شروع ده. نو محترمینو که مړی وسو که دې خپل و که پردی و، همت وکړه، الله به دې په رزق کې پراخي در واچوي. نو محترمینو دا یو ډېر نیک عمل دی چې تاسو شروع کړی دی. الله دې ټول پښتنو ته توفیق ورکړي چې دغه ستاسو طریقه مختاره کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.